سردار خان چې د 400 اوسیدونکو دی او په کور دننه یې د امرودو یو وړوکی باغ جوړ کړی دی او په شمیر یو څو بوټي یې نال کړي دي، خو وایي چې مرض پرې راغلی دی او دوی نشي کولی چې دوايانې ورته راوړي، ولې چې مرض په ضد دوايانې هم د دوی د وس نه بهر دي. 15 بوټي دي، دې کې ښه ډېره میوه کېږي، خو څه مچ ولې راځي چینجي پکې وشي. مونږ دوايانو والې له ورلو او دوی وایي چې په دې سپری پکار ده مخکې نه، او امرود څوک دا نه خوري نه، چینجي پکې خرڅېږي هم نه. امرود چې د پښتونخوا په کرک بنو او کوهاټ سیمه کې په تجارتي توګه پیدا کول کیږي، خو د چینجي له وجې دغه تجارت د زیان سره مخ شوی دی. د 400 ضلع د میوې په منډۍ کې د امرودو یو خرڅونکي کاکی وایي چې د امرودو بیې ټیټې شوي دي او د باغ نه بازار ته د وړلو کرایې هم نه بچ کوي. خار داندې په 30-25 روپۍ کیلو را دي په 2.5 یاره زه به تا ته د کوهاټ نه بنو نه راوړي خو کرۍ هم وله نه کوي. وجه دا ده چې دغه نور د ضرورت شي نه ګران دي، لکه وړه غوړي چیني په 300 روپۍ کیلو غوړي شو، په داسې چیني د ضرورت شي نه چې کم ته بچي ته ویلې نه شي چې دا نشته، هغه شي نه ډېر ګران شو، نو بس په دې څوک څه کوي. خو د کروندې پوهان وایي چې دغه ضرري مچ د څښا شوي میوې یا سبزۍ نه پیدا کیږي. علي خان چې په 400 کې د توسعې زراعت محکمې ډایرکټر دی، هغه باغ د ضرري مچ نه د محفوظ ساتلو طریقې صدا سخایي. کم دی د پروټلای ټریپ چې کم دی نو هغه هم داسې چې میتایل جنول دی عام زمیندار هم جوړولی شي، هغه 85 ml او د هغې سره چې کم دی نو 10 ګرام پکې چینی دي او 5 ګرام یا 5 ml پکې چې کم دی لکه دغه څنګه د دوی د ایسیټا ده یا اومیډا ده، نو هغه چې کم دی ښه مکس کي او بیا چې کم دی لکه 5 ml چې کم دی نو په یو مالوچ باندې چې کم دی بوجي جوړ کی او هغه په هغې کې مونږ لګوو 2-3 میاشتې کار کوي. د 200 غزو نه چې کم دی هغه مچان ټول هغې د راځي او په هغې کې رامنې کېږي او بیا چې کم دی دغه میل پکې ټریپ شي د فیمیل سمیل کوي، نو فیمیل چې کم دی هغه بیا نقصان نشي کولی او په هغه میوه چې کم دی صفای. په پاکستان کې د کروندې په اړه د معلوماتو لپاره یو ځانګړی د کسان بیٹک په نوم د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې څه د پاسه په 15,000 هکټره ځمکه امرود کرلی شوي دي چې کالیزې پیداوار یې خوشه 340 ټنه دی. خو کروندګر وایي چې د ضرري ماشو مچانو له وجې په دغه تجارتي میوه په پیداوار کې کال تر بله کمې رامخې ته کیږي، نو باید چې حکومت دې دغه ته پاملرنه وکړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، 400.